له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو افغان کډوالو ته د دایمي سرپناه ترڅنګ د نغدي خوراکي توکو او کاري فرصتونو برابرول د اسلامي امارت له مهمو لاسته څخه دی. د کندوز ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس مولوي عبدالولي محمدي په وینا په روان کال کې له 7,000 څخه زیاتو راستنه شوو کډوالو سره د البسې نغدي او خوراکي توکو بېلابېلې مرستې شوې دي. 7,000 شاوخوا کې موږ ارقام لرو چې دوی سره نغدي مرستې شوي دي او دوی سره البسه شوي، دوی ته خوراکي مرستې شوي دي. ښاغلی محمدي زیاتوي چې په یاده موده کې له ګڼو راستنه شوو کډوالو سره د کرنې، نجارۍ، فلزکارۍ، خیاطۍ او نورو برخو کې همکاري شوې تر څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. په همدغه د مالدارۍ بخش کې، د خیاطۍ بخش کې، د فلزکارۍ بخش کې چې دوی نجارۍ بخش کې دوی سره تقریبا مرستې شوي دي، بیخي شوي دي او نور د څه پلان روان دی، دا اوس ترلنګ ورته ورکوي په دغه بخش کې. بل لور ته یو شمېر راستنه شوي افغان کډوال د اسلامي امارت او مرستندویو ادارو مننه کوي چې په سخت وخت کې د دوی لاسنیوی کوي. عنایت الله معصوم چې له پاکستان څخه دغه ولایت ته راستون شوی د سرپناه او کاري فرصتونو برابرول د کډوالو مهمې اړتیاوې بولي او وایي اسلامي امارت څخه مننه کوو چې ځینې برخو کې موږ سره مرستې کړي دي، که هغه د خوراکي برخه ده یا هم د پوشاک برخه ده. نو دغه مرستې موږ سره زموږ اړتیاوې نشي پوره کولی او موږ سره په ټولو برخو کې همکاري نشي کولی ځکه موږ د سرپناه دپاره ځای نه لرو. غوښتنه مو دا ده چې د سرپناه دپاره موږ ته ځایونه راکړي، نمرې وویشي راباندې، همدارنګه دایمي ځایونه راته راکړي چې موږ پرې سرپناه جوړه کړو. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله له ګاونډیو هیوادونو کندوز ولایت ته له 100,000 څخه ډېرې کډوالې کورنۍ راستنې شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.